چی کیلې والا د یو وخت کیسه ده. په یو کلي کې د یو کس د فروټو دکان و. دې سره به په دې دکان کې مختلف قسمه فروټ موجود و. دې به دا فروټ خرڅولو او چې څه به یې ګټلو، دې سره به دې د خپل کور خرچه چلوله. بچی داسې ښکاري چې لکه نن دې ډېرې پیسې ګټلې دي. او مرجانې نن مې ډېرې ښې پیسې ګټلې دي. ته دغه شانتې دعاګانې کوه چې ستا دعاګانې لګې او زه به ډېرې ښې پیسې ګټم. بس د کور ګزاره به ورسره چلیږي. او بچی فکر مه کوه، ولې نه، زه به دعاګانې کوم، ستا کاروبار به ډېر ښه شي. بچی یو ګیلاس اوبه راوړه، ډېر زیات تږی شوی یم. نه نه اوبه مه راوړه، دې له یو ګیلاس شربت راوړه. زما بچی ټوله ورځ کار کړی دی، ډېر زیات ستړی شوی دی. بیا د دې لور د شربت جوړولو دپاره ورشي. خو په دې کلي کې یو فیملی اوسیږي کوم چې د خپلې لور د رشتې دپاره ډېر زیات خفه وي. دا ښځه همیشه خپل خاوند ته وایي چې زما د لور د رشتې دپاره تاسو ونه کتل. دا خبره مې واوره، د خپلې لور د رشتې دپاره څوک وګوره، که نه داسې ځوانه یې په کور باندې زړوي. ای ښځې ته ووایه که نه چې زه د خپلې لور رشتې دپاره څه وکړمه. اوس که د دې رشته څوک وغواړي موږ به یې ورکړو، که نه ته وایي چې داسې خلکو ته ډول وغږومه. نه چې ته چاله ورشي خو د رشتې خبره به وشي که نه. اسمه د ښځې ته مه خفه کېږه، زه به څه طریقه وکړمه. نن حسیم سیټ صاحب ته ورځمه د کیلو دپاره، نو بیا به هغې سره زه ټوله خبره وکړمه. دی بیا کیلې روانې کې او دې فروټ والا ته ورشي. هلکه څومره کیلې دې راوړ؟ سیټ صاحب 80 درجنه دي کیلې. سمه ده دلته یې کېږده. سیټ صاحب که خفه کېږي نه، اول تا سره یو ضروري خبره کوم. او ووایه څه ضروري خبره ده؟ دی بیا د خپلې لور د رشتې باره کې ټوله خبره دې ته وکړي او دا فروټ والا ورته ووایي. وا رمضان ته دې ته خفه یې؟ سیټ صاحب زه ستا په خبره باندې پوه نه شوم. زه دې پوهوم د ستا لور دپاره ما نه ښه رشته به تا ته میلاو نه شي، که ته په ټول ښار کې هم وګرځې. سیټ صاحب دا څنګه خبره کوې؟ زه صحیح خبره کوم. ته ګورې نه زما کاروبار، ستا لور به عیش کوي عیش. په دې خبره باندې سوچ وکړه، بیا ماله جواب راکړه. بیا رمضان کور ته راشي او خپلې ښځې ته ټوله خبره وکړي چې دا شانتې د فروټو والا زموږ لور سره رشته کول غواړي. خو هغه خو ډېر بادرنګ ده. او ښځې دا ته څنګه خبره کوې؟ که زمونږ لور رشته دلته وشي نو دا به عیش کوي عیش، هغه بدرنګ دومره نه ده. او که زمونږ لور په کور باندې پاتې شوله نو بیا به ډېره بدرنګه شي. چې دا خبره واوري د ده لور ډېره زیاته خفه شي او دلته نه روانه شي. ګلخان ته ووایي وګوره تا ته روسه زموږ کور ته رشته راونه لېږله، اوس زما پلار زما رشته په بل ځای کې کول غواړي. دا ته څنګه خبرې کوې؟ چېرته کوي ستا کور والا ستا رشته؟ هغه زما رشته هغه د فروټو والا سره کول غواړي. که تاسو ونه کړو نو یاد ساته ګلخانه، بیا به په ټول عمر کې سره میلاو نه شو. ها هغه فروټ والا به اوس تا سره واده کول غواړي. د ده اول شکل وګوره، زه به دې سره ګورم. اول زم ستا مور سره خبره کول غواړم. بیا په بله ورځ ګلخان د دې مور ته راشي. مور جانې ته د خپلې لور واده چا سره کول غواړې؟ نه تا کې عقل شته او که نه چې ته د دې واده هغه بدرنګ کس سره کوې؟ څوک یې ما ته د دې خبرې کولو والا؟ زما لور ده، زما مرضي ده چې چېرته یې واده کوم. مرجانې زه د ستا لور سره ډېره مینه لرم، زه دې سره واده کول غواړم. تا اول خپل شکل ووینه، کار روزګار څه کوې نه، او راځې دلته زما لور سره واده کول غواړې. مرجانې ما ته د کار باره کې پیغور مه راکوه. که زه غواړم دومره پیسې پیدا کوی شمه چې ځان ته بنګله او ګاډي اخیستی شمه. بس تاسو خلک صرف دغه شانتې خبرې جوړوئ شي او کار روزګار هېڅ نشي کولی. مرجانې که دا خبره ده نو زه به دا پیسې تاله پیدا کوم، بیا خو به د خپلې لور واده ما سره کوې که نه؟ دا خبره صحیح ده. که ته د پیسو په ګټلو کې کامیاب شولې نو زه به د خپلې لور واده تا سره وکړم. بس سمه ده مرجانې، اوس تا سره زما سودا پاخه شوله. اوس به تا سره څو ورځې وروسته زما ملاقات کیږي چې کله زه مالداره شم. ګلخان دا خبره وکړي او دلته نه روان شي او ځان سره سوچ کوي چې داسې څه کار روزګار شروع کوم چې د دې جینۍ رشته ما سره وشي. خو د ده په ذهن کې یو آیډیا راشي. دې نه وروسته د فروټو منډۍ ته راشي. روجانه د کیلې په 100 روپۍ درجن ورکوي. روجانه ما سره 2 قسمه کیلې دي، یو په 1.5 روپۍ درجن او یو په 100 روپۍ درجن. ټیک ده، ته 100 روپۍ درجن وله کیلې ما ته 10 درجن راکا. سمه ده روجانه، اوس یې درکوم.
اوس په خوند وکړي زه به دا کیلي ډیر په ګران قیمت باندې خرڅوم او داسې به ډیره پیسه پیدا کړم. بیا ګل خان دا کیلي کور ته راوړي او دې باندې ډیر زیات قیمت ولګوي او د دې کلی سره دې د فروټو والا سره دلته په خوا کې کینی او یو کاک دې ته راشي. رور جانه کیلي په 100 روپۍ درجن ورکوي. رور جانه 1500 روپۍ درجن خرڅوم. 1500 روپۍ په دې کې داسې خاصه خبره ده چې دومره قیمت یې خرڅوي. رور جانه دا کومه عام کیله نه ده، دا ما انډونیشیا نه راغوښتې ده. دا چې انسان وخوري دې سره انسان ځوانیږي او ټولې بیمارۍ ورسره ختمیږي. شکل نه خو دا کیلي داسې ښکاري لکه چېرته تا کمې کچرې نه راوچتې کړې وي. دا خو ښکاري دغسې او ته بیا دومره قیمت خرڅوي. دومره دروغ څوک وایي؟ زه داسې کیلي نه علمه. بیا دا ګاک دینه واپس لاړ شي دې دکان والا ته ورشي او دا دکان نه بیا ځان ته کیلي والي. ګل خان چې کله دا وویني نو ډیر زیات غوسه شي. دا خلک خو قیمت کیلي نه علي، که دا کیلي ماته داسې پاتې شي نو زه خو به ډیر زیات نسخاني شومه. دا خلک په دې سینارې خبره باندې نه پوهیږي. رښتیا یو آیډیا مې په دماغو کې راغله. زه به نن شپې د دې دکان ته اور لګوم، داسې به د دکان اوس وځي او زما ناوې به ماته میلاو شي. بیا ګل خان د شپې راشي او د خپل رقیب دکان ته اور واچوي. اوس به خوند وکړي چې کله دی راشي خپل سوځېدلی دکان وویني. په بله ورځ دا کس چې کله دلته راشي چې ویني د ده دکان سوځېدلی وي نو دی ډیر زیات خفه شي، خو د ده شک په ګل خان باندې شي ځکه په دې کلي کې د دې داسې څه قسمه دشمن نه وي چې دې ته دکان ته اور واچوي. دی په تپوس کولو باندې د ګل خان کور ته ورسي چې وګوري کې لالچ ښه شی نه دی. د دې لالچ د لاسه ډیرو خلکو نقصان خوړلی دی. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو تاسو ته څنګه لګي. مننه.